ایران او امریکا په سویس کې د مذاکراتو ترڅنګ یو بل ته تازه ګواښونه ورکړل. د امریکا او ایران ترمنځ په سویس کې د مخامخ مذاکراتو له پیلېدو سره سم دواړو لوري یو بل ته تازه ګواښونه ورکړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د دوام نښه بلل کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایران د لبنان حزب الله ډلې له بریدونو راونه ګرځوي متحده ایالات پر ایران پوځي اقدام وکړي. ټرمپ په خپله حواله رسنۍ لیکلي چې تهران باید ژر تر ژره هغه وسلوال چې د نوموړي په وینا په لبنان کې ستونزې او شخړې رامنځته کوي کنټرول کړي. هغه خبرداری ورکړی چې د نه همکارۍ په صورت کې به ایران له سخت غبرګون سره مخ شي. بل لورته د ایران د مرکزي پلوي مشر محمد باقر خلیبیف د ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې ویلي د ایران وسلوال ځواکونو هر ډول مقابلې ته بشپړ چمتو دي. خلیباف په ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د امریکا ګواښونو ته ارزښت نه ورکوي او که اړتیا پیښه شي مناسب او قوي ځواب به ورکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د دواړو هیوادونو استازي په سویس کې د جګړې د پای ته او راتلونکو اړیکو په اړه خبرې کوي.